الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم وزیر صاحبانو، د ملګرو ملتونو استازو، د بېلابېلو امارتي ادارو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، د بېلابېلو هیوادونو سفیرانو، د نړیوالو او داخلي مؤسساتو او رسنۍ استازو او د کنفرانس ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایم او مننه ترې کوم چې د وړو تمویلونو د سکتور اړوند په دغه ملي کنفرانس کې یې له موږ سره ګډون کړی دی. تر ټولو د مخه د افغانستان بانک له مشرتابه او مسؤلینو څخه مننه کوم چې د وړو تمویلونو سکتور له لارې د پانګونې د تشویق او د کارونو د ایجاد په اړه یې دغه ملي کنفرانس جوړ کړی دی. د افغانستان بانک له لوري د مالي او بانکي سکتور د ښه مدیریت، د مالي ثبات او افغانیو ارزښت ساتل او په دې وروستیو کې د وړو تمویلونو سکتور د څارنې او تنظیم مقررین جوړول چې وروسته به یې په اړه مفصل معلومات له تاسو سره شریک شي د ستایلو وړ دی. د وړو تمویلونو سکتور اړوند کنفرانس ځکه ډېر مهم دی چې د عامو او بېوزلو خلکو له ژوند سره تړاو لري، ځکه چې د دغه سکتور له لارې له بزګرانو، عامو او بېوزلو خلکو سره مرسته کیږي او هغوی ته د کار زمینه برابریږي چې له دې سره د بېوزلۍ، بیکارۍ او ټولنیزو ستونزو کچه راټیټیږي او په پایله کې د اقتصادي ودې او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لامل کیږي. د فقر او بیکارۍ کمول او خلکو ته د کار زمینه برابرول اسلامي امارت خپل مسؤلیت او لومړیتوب ګڼي. همدارنګه د نړیوالې ټولنې او شتمنو افغانانو مسؤلیت هم دی چې په دې برخه کې فعاله ونډه ولري. څرنګه چې مخکې یادونه وسوه، د وړو تمویلونو له سکتور څخه ګټه اخیستونکي عام او بېوزله خلک، بزګران او د وړو کاروبارونه څښتنان دي او د دوی لاس نیوی د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ګډ هدف دی. نو اړینه ده چې ټول خپل مسؤلیت ادا کړو او له یو بل سره په همغږۍ د دغه سکتور له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. اوس له بل هر وخت دې ته زمینه برابره ده چې د وړو تمویلونو سکتور له لارې له عامو خلکو سره مرستې وشي او هغوی ته د کار زمینه برابره شي، ځکه چې په ټول هیواد کې الحمدلله امنیت تامین دی، شفافیت شتون لري، خلک پر وخت خپل مالی مکلفیت ادا کوي او همدارنګه د افغانستان بانک له لوري د دغه سکتور د څارنې او تنظیم لپاره مقرره هم جوړه شوې ده چې په تیرو 10 کلونو کې دغه کار نه و ترسره شوی. اسلامي امارت د یادې مقررې په جوړولو او د دغه کنفرانس په دایرولو سره د وړو تمویلونو سکتور د تقویې لپاره خپله ژمنتیا وښودله. همدارنګه له ټولو ښکیلو لوري څخه زموږ تمه دا ده چې د یاد سکتور له لارې خلکو ته د کار د زمینې په برابرولو کې له اسلامي امارت سره په ګډه کار وکړي. په نړیوالې ټولنې او تمویلونکو ادارو سربیره د هیواد په داخل او خارج کې میشت شتمن افغانان هم باید په دغه کار کې اسلامي امارت ترڅنګ ودرېږي. دوی کولی شي چې د وړو تمویلونو د مؤسسې په جوړولو سره په دغه برخه کې ونډه واخلي او همدارنګه کولی شي چې د یو نهاد له لارې د یو ولایت یا یوې ځانګړې سیمې خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې د جوړه شوي مقررې پر اساس اوس هر څوک کولی شي چې د یو ولایت په کچه د وړو تمویلونو مؤسسه جوړه کړي. همدارنګه اوس عام خلک، بزګران او د وړو کاروباریانو لرونکو کولی شي چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او خپل کاروبار پیل او یا پراخ کړي،
چې د دې لپاره په مقرره کې تر ډیره هڅه شوې چې تمویل د ترلاسه کولو لپاره شرایط اسانه شي، ترڅو د لیرې پرتو سیمو او بېوزله خلکو وکولای شي چې تمویل ترلاسه کړي او دا لړۍ به د هیواد ټولو سیمو ته وغځول شي. په پای کې یو ځل بیا له ټولو ښکېلو لورو او مرستندویه ادارو غوښتنه کوم چې بې پرې توګه د وړو تمویلونو سکتور له لارې له بزګرانو، د وړو کاروبارونو درلودونکو او عامو خلکو سره مرسته وکړي او د کاري فرصتونو په برابرولو کې ونډه واخلي. له توجه مو یو جهانه مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.